کوم ملګرو ښه راغلاست د HTML کورس ته. مخکې درس کې مونږ خبره کړې وه د what is HTML څه شی ده او بیا مو خبرې وکړې features of HTML د HTML ځانګړتیاوې چې دي. اوس راځو HTML ټیکسټ ایډیټرز باندې خبرې کوو چې د HTML کوډینګ به مونږ په څه شي کوو. خپله چې د HTML کوم کوډ مونږ لیکو د هغه دپاره مونږ یو ایډیټر ته ضرورت لرو، یو ټیکسټ ایډیټر ته. لکه چې کوم مونږ نوټ پیډ لرو، نوټ پیډ به تاسو لیدلی وي سمپل ټیکسټ ایډیټر د هر یو کس یوز کوي. نو همدا شان د مونږ چې دا مختلف قسمه نور ټیکسټ ایډیټرز لرو چې د هغو څخه یو اټوم شو، بریکټس شو، بل نوټ پیډ پلس پلس، همدا شانتي سبلایم ټیکسټ، همدا شانتي ویژوال سټوډیو، اډوبي ډریمیر سي همدغه چې دي دا اصولا ډېر زیات مشهور دي او ډېر زیات خلک کاروي. خصوصا سبلایم ټیکسټ دا هم د خدا چې دا اکثره فری نه وي. نو زه کوشش کوم خپل چې د تاسو ته کار په ویژوال سټوډیو کې وکم. زمون کار به چې کوم کوډینګ کول دي هغه په ویژوال سټوډیو کې دي. ویژوال سټوډیو چې څه کار کوي چې د کې پلاګینز دي موجود دي، موږ ته ریډیمیډ سیستم راکوي. موږ کولای شو چې صرف آی فریسکو او ون د HTML سټرکچر ولیکو. همدا شانتي ته کولای شي چې لک ټیکسټ ولیکل تا ورکه څومره کالمز ته غواړي. نو موږ ته ځانګړتیاوې راکوي، اسانتیاوې راکوي، فیسیلیټي راته راکوي. په دې خاطر باندې موږ ویژوال سټوډیو کوډ یوز کوو تر څو موږ ته اسانتیا راکړي راته. یعنی ضرورت نشته چې زه هر یو شی هر یو لاین بیا دوباره بیل لیکم. نه، ته یو ټکی لیکه، سر ټکی لیکه، ته دوباره غونډ سیستم راځي هغه په اتومات توګه باندې کولای شي چې ویل کې. نو دغه چې دي دا ټیکسټ ایډیټرز دي، تاسو کوشش کوئ نوټ پیډ پلس پلس یوز کوئ هم مشکل نشته ده. همدا شان دي که تاسو سبلایم ټیکسټ یوز کوئ او که ویژوال سټوډیو یوز کوئ، دا نور هم ټیکسټ ایډیټرز دي په دې کې چې تاسو هر یو یوز کوئ هیڅ مشکل نه. خصوصا کوشش وکړئ چې سبلایم ټیکسټ یا ویژوال سټوډیو کوډ چې دا یوز کوي نو تاسو سره په کوډینګ کولو کې تاسو کله کوډ لیکئ د دې HTML لپاره ډېر زیات بر سره هیلپ کوي، ډېر زیات کومک د سره کوي، ډېر په اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې کوډ وکړئ او ډېر په ښایسته طریقې سره منظم سیستم سره هغه برابر او ترتیب کړئ. ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې د HTML په سټرکچر باندې خبره کوو.